بسم الله الرحمن الرحیم. هیله مند یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د ستاتیک 5م درس ده. په دې درس کې موږ د واحداتو په بدلون کې مثالونه حلوو. همدارنګه دا چې په تېر درس کې ما له انجینرینګ نوټیشن څخه یادونه کړې وه او له ساینټیفیک نوټیشن څخه مې یادونه کړې وه. کېدای شي بعضو ملګرو سره پوښتنه پیدا شوې اوسي چې له انجینرینګ نوټیشن نه مې هدف څه شی ده او له ساینټیفیک نوټیشن څخه مې هدف څه شی ده. آیا دا دواړه سره یو شان دي او که تفاوت لري؟ لومړی په دې دواړو موضوعاتو باندې لنډ بحث کوو. که چېرته موږ ته ډېر یو غټ عدد راکړل شوی اوسي یا هم ډېر یو کوچنی عدد راکړل شوی اوسي یا هر ډول عدد راکړل شوی اوسي، نو موږ کولی شو چې د عدد د ای ضرب د 10 په توان د ان په شکل ولیکو. په انجینرینګ نوټیشن کې هم په دې شکل لیکل او په ساینټیفیک نوټیشن کې هم په دې شکل لیکل کېږي. په ساینټیفیک نوټیشن کې دا ای عدد چې لیکل کېږي هغه د 1 او 10 ترمنځ اوسي، او همدارنګه په ساینټیفیک نوټیشن کې د ان د 10 چې کوم توان ده ان دا هر تام عدد کېدلی شي، هر تام عدد کېدلی شي، لکه مثبت 2 مثبت 5 منفي 20 منفي 10 یعنې هر پوره عدد کېدلی شي. او په انجینرینګ نوټیشن کې دا د ای عدد چې ده دا د 1 او 0 ترمنځ کېدلی شي، او دلته دا ان توان چې ده د 10 توان چې ده ان دا د 3 مضرب ده، یعنې هغه عدد ده چې په 3 پوره تقسیمیږي. کېدای شي خپله 3 سي یا منفي 3 سي یا 6 سي یا 9 سي یا منفي 9 سي یا 12 سي یا منفي 12 سي، یعنې هر عدد چې په 3 پوره وویشل شو دلته کېدلی شي په انجینرینګ نوټیشن کې د 10 توان. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې 10 په توان د 3 سي، 10 په توان د 6 سي، 10 په توان د منفي 9 سي یا 10 په توان د 12 سي، منفي 12 سي یا 12 سي. ولې په دې خاطر موږ داسې لیکو؟ د دې په خاطر دا کار کوو چې موږ د اس ای او پیشوند ته د عدد څنګه کوو؟ برابر کوو. د اس ای او پیشوند ته برابر کوو. فرض کې موږ ته داسې یو عدد راکړل شوی، ما ته ووایي چې دا راته په ساینټیفیک نوټیشن کې ولیکه، یعنې په دې شکل ولیکم. اشاریه اوس نشته که نه، اشاریه چېرته ده؟ مخې ته. دا اشاریه داسې ځای ته راوړم چې د عدد د 1 او 10 ترمنځ شي. که چېرته اشاریه راوړم د 3 او 5 ترمنځ، نو 3.5 څو کېږي چې دا د 1 او 10 ترمنځ ده، نو دلته راوړم. دا یو خبره یاده کړئ، کله چې موږ اشاریه له ښي طرف نه راوړو چپ طرف ته، یعنې داسې راځو، نو د 10 دا کوم توان چې ده هغه څنګه کېږي؟ مثبت ده. او کله چې دا داسې ځو اشاریه یعنې له چپ طرف نه وړو ښي طرف ته، بیا د 10 توان منفي لیکو. لکه اوس زه اشاریه راوړم دلته څو خانې مخته راوړم؟ 1 2 3 4 خانې همداسې لیکم. 3.5 6 8 9 ضرب د 10 په توان د څو کومه 4 خانې مې مخته راوړو، نو څو لیکم؟ 10 په توان د 4. دا وګوره دا عدد 3.659 نه اتیا، یعنې د 1 او 10 ترمنځ ده. یا کېدلی شي داسې هم دا عدد ما لیکلی وی انجینرینګ نوټیشن، هغه ساینټیفیک نوټیشن. اوس د 10 توان چې ده یو تام عدد ده. که چېرته مې اشاره د 5 او 6 ترمنځ راوړې وی، نو په دې شکل کې ده چې 10 په توان د څو کېده؟ 3، او د 10 په توان د 3 څه ده؟ 10 په توان د 3 څه معنی؟ کیلو. نو د اس ای پیشوند ته مې برابر کړ. دا د انجینرینګ نوټیشن شکل ده. یا پر مثال 0.0052 ما ته وایي دا راته په ساینټیفیک شکل ولیکه. داسې لیکل کېږي. اشاریه راوړم څو خانې مخته؟ د 5 او 2 تر منځ ته راوړم چې تر څو د 1 او 10 ترمنځ شي د عدد په ساینټیفیک کې. چې 5 مخته راوړم داسې لیکل کېږي 5.25 ضرب 10 په توان دی. اوس ګوره اشاریه زه راوړم داسې چې راوړم، نو د 10 توان به څومره وي؟ منفي به اوسي. 1 2 3 مې چې راوړم 10 په توان دی منفي 3. دا خپله اوس د انجینرینګ نوټیشن شکل ته هم برابر شو او ساینټیفیک شکل ته هم برابر شو. کولی شو دا داسې مې هم لیکلی وی چې همدا شکل کې صحیح ده بس. نو چې هر عدد موږ ته راکړل شوی اوسي، موږ کولی شو چې په ساینټیفیک شکل ولیکو یا انجینرینګ نوټیشن په شکل څنګه کوو؟ ولیکو. راځو د واحداتو بدلون ته.
لومړی مثال یې راکړی ویلي دي چې لاندې هر کمیت څنګه کوي واحدات یې بدل کوي چې شته د احصایي واحداتو ته یې بدل کوي. دې جز کې ورکړی داسې یو سوال 115 LB پر فوټ مکعب ما ته ویلي چې دا په کیلو نیوټن پر متر مکعب ته څنګه کا تبدیل کا. ما مخکې درسونو کې د واحداتو د بدلون فکټورونه لیکلي وو یا کنورژن فکټورونه مې لیکلي وو چې هغه باید تاسو په ذهن کې اوسي. فرض مثال یو مې لیکلی وو چې LB یو LB څومره کېده 4.448 نیوټنه. یو کنورژن فکټور دا باید زموږ په ذهن کې اوسي. همدارنګه یو فوټ مې لیکلی وو چې مساوي وو 0.10 متر سره. بل فکټور مې لیکلی وو چې کیلو نیوټن یو کیلو نیوټن مساوي کېږي 1/10⁻³ نیوټن سره. دغه درې کنورژن فکټورونه باید زما په ذهن کې اوسي. په ډېره ساده طریقه باندې عدد موږ څنګه کولی شو بدلولی شو دا واحدات بدلولی شو. 115 پاوند پر فوټ مکعب د هر واحد د بدلولو لپاره زه یو کسر لیکم. اوس LB بدلوم چېرته نیوټن ته. LB اوس دلته چې کې دا صورت کې نو دلته دې کسر کې چېرته لیکم مخرج کې څه په خاطر چې LB له LB سره اختصار سي. LB مې چېرته ولیکم مخرج کې چېرته یې بدلوم نیوټن ته. یو LB چې څو کېده د ځای نه راخلم 4.448 نیوټنه کېده. همدارنګه ما ته ویلي چې په نیوټن کې مې نه پکار په کیلو نیوټن کې مې پکار ده نو بل کسر د کیلو نیوټن لپاره لیکم. نیوټن چېرته بدلوم کیلو نیوټن ته. نیوټن دلته دا صورت کې نو چېرته لیکم مخرج کې چېرته یې بدلوم کیلو نیوټن ته. یو کیلو نیوټن څومره کېده 10⁻³ نیوټنه کېده. همدارنګه بل کسر د دې په خاطر لیکم چې فوټ چېرته بدل کړم متر ته. فوټ دلته مخرج کې ده که نه دلته چېرته لیکم صورت کې. یو فوټ څومره فوټ چېرته بدلوم متر ته. یو فوټ څومره کېده 0.10 متره کېده. که چېرته دلته مخرج ته وګورو فوټ مکعب ده نو دا ټول کسر زه څنګه کوم مکعب کوم. دا توان اوس د فوټ مکعب هم مربوط ده د متر هم مربوط ده او د دې 0.10 هم څه ده مربوط ده. کله چې موږ ضرب او تقسیم ترسره کړو نو د دې عدد حاصل له وځي 22.985. وګورئ LB له LB سره اختصار شو نیوټن یې له نیوټن سره اختصاریږي کیلو نیوټن پاتې کېږي. فوټ مکعب یې له فوټ مکعب سره څنګه کېږي اختصاریږي نو کیلو نیوټن پر متر مکعب. نو دا مې ټول د دې په خاطر ولیکل چې زه دلته د راونډاف قاعده هم څنګه کړم تطبیق کړم پرې. اوس موږ ته درې د اهمیت وړ رقمونه پکار دي تر دې ځایه پورې. نو کومه شی کولی شم دا چې راونډاف کړم 22.4 نه مخکې چې کوم عدد وروسته کوم عدد د اتلو 5 نه ډېر ده نو یو په 4 اضافه کوم څو کېږي 15. 22.5 کیلو نیوټن پر متر مکعب. دا چې شو جواب شو. د دې په خاطر چې د تختې اندازه کوچنۍ ده نو زه کوشش کوم چې سوال حل کړم له مخې پاک کړم چې زیات مثالونه حل کړم. بل مثال یې راکړی بي جز کې همدې سوال کې بي جز راکړی. بي جز کې ویلي 6 فوټ پر هاور دا بدل کې چېرته ملي متر پر سکند ته دلته که چېرته ده زه چې ولیکم 6 فوټ پر هاور ضرب چې کوم یو کسر یې کوم د چیز د بدلون لپاره د فوټ لپاره د هر واحد د بدلون لپاره اول فوټ بدلوم. فوټ صورت کې دلته چېرته لیکم مخرج کې چېرته بدلوم متر ته. یو فوټ څومره کېده
0.13 متره کېده. ما نه په متر کې نه ده غوښتی، په چې کې غوښتی په ملي متر کې. نو متر چې شته بدلومه ملي متر ته. د دې دپاره هم چې لیکم یو کسر لیکم. متر صورت کې دلته چېرته لیکم؟ مخرج کې. چې شته بدلومه ملي متر ته. 1 ملي متر سره مساوي کېږي 1 ضرب د 10 په توان دی -3 مترو سره. نو 1 ملي متر څومره کېږي؟ 10 په توان دی -3 متره. هغه برخه مې ورته دلته ولیکله. ضرب د اوس هاور اخلم سکند ته بدلوم. ساعت چېرته ده؟ مخرج کې ده که نه؟ نو موږ چېرته لیکو؟ صورت کې. چې شته بدلوم سکند ته. 1 هاور څومره کېږي؟ 3600 سکنډه کېږي. 80 دقیقې کېږي. 80 دقیقې 1 دقیقه 80 ثانیې کېږي، او چې ضرب یې کړو په 80 کې نو 3600 ثانیې کېږي. نو دلته څو لیکم؟ 3600. ګوره فوټ یې له فوټ سره څنګه شو؟ خلاص شو، اختصار شو. متر یې له متر سره اختصار شو، ملي متر پاتې شو. هاور یې له هاور سره خلاص شو. مخرج کې چې شی پاتې شو؟ سکند. چې د دې ضرب و تقسیم ترسره کړو نو ځواب یې راځي 0.508 ملي متر پر سکند. ملي متر پر سکند. سی جز کې ویلي دي 815 LB ضرب د فوټ دا به بدل کړئ څه ته؟ کیلو نیوټن ضرب د متر ته بدل کړئ. 815 LB ضرب د فوټ به بدل کړئ کیلو نیوټن ضرب د متر ته. نو داسې لیکو 815 LB ضرب د فوټ د هر یو د بدلون لپاره، د هر یو واحد د بدلون لپاره یو کسر لیکم. د LB د بدلون لپاره صورت کې ده که نه؟ موږ ورته مخرج ورکولی شو. نو مخرج د نه لیکم، تیار چې ده صورت کې ده. LB صورت کې ده، دلته چېرته لیکمه؟ مخرج کې. چې شته بدلومه LB یا پاوند چې شته بدلومه نیوټن ته. 1 LB څومره کېده؟ 4.448 نیوټنه کېده. ضرب دی چې شي کې فوټ بدلومه چې شته متر ته. فوټ صورت کې ده، دلته چېرته لیکمه؟ مخرج کې. چې شته بدلومه متر ته. 1 فوټ څومره کېده؟ 0.1048 متره کېده. ما ته ویلي چې نیوټن کې مې نه ده په کار، کیلو نیوټن کې مې په کار ده. نو زه یو بل کسر هم لیکم د کیلو نیوټن لپاره. نیوټن صورت کې دلته چېرته لیکمه؟ مخرج کې. چې شته بدلومه کیلو نیوټن کې. کیلو نیوټن ته 1 کیلو نیوټن څومره کېده؟ 10 په توان دی 3 نیوټنه کېده. LB له LB سره اختصاریږي، فوټ یې له فوټ سره اختصاریږي، نیوټن یې له نیوټن سره اختصاریږي، چې اخیره کې کیلو نیوټن ضرب دی متر پاتې کېږي. چې کله ما ضرب و تقسیم کړی ده نو ځواب یې راغلی 1.12 کیلو نیوټن ضرب دی متر. همدغه سوال ته ورته بل سوال ده. ویلي دي چې 100 LB ضرب د فوټ دا بدل کوئ نیوټن ضرب د متر ته. هغه کیلو نیوټن ضرب د متر، دا نیوټن ضرب د متر ده. نو کومه شی بدلو؟ 100 LB ضرب د فوټ د هر یو واحد د بدلون لپاره چې لیکو؟ یو کسر. د LB د بدلون یا پاوند د بدلون لپاره صورت کې دلته چېرته لیکم؟ مخرج کې. چې شته بدلومه نیوټن ته. 1 LB څومره کېده؟ 1 پاوند څومره کېده؟ 4.448 نیوټنه کېده. همدارنګه فوټ ده که نه؟ د دې صورت کې ده نو چېرته لیکمه؟ مخرج کې.
چیشته بدلومه متر ته. یو فوټ څومره کېده؟ 0.38 متره کېده. 38 متره کېده. LB له LB سره خلاصېږي، نیوټن پاتې کېږي او فوټ یې له فوټ سره اختصاریږي چې ځواب یې راځي څومره؟ 22.1150 نیوټن ضرب د متر. د دې په خاطر مې ټول ولیکه چې د راونډ اپ قاعده موږ هلته څنګه کړو. درې د اهمیت وړ رقمونه ماته پکار دي. 22.1 ځکه یو له 5 نه کم ده، نو په دې بل یو باندې کم عدد نه اضافه کوو. نیوټن ضرب د متر دا ځواب شو. دغه عدد ته که موږ فکر وکړو د 5 او 8 ترمنځ چې کوم صفرونه راغلي دا ماته وایي چې صفرونه څنګه دي؟ د اهمیت وړ ارقام دي. ځکه صفرونه وروسته بیا څو راغلی؟ 8 راغلی. بل سوال یې په دې شکل ورکړی وایي که د یو جسم کتله 40 لګه اوسي، د یو جسم کتله ده وایي 40 لګه ده، دا کتله وایي د دې جسم په کیلوګرام کې پیدا کوي. موږ پوهېږو چې لګ مساوي کېږي د له څومره سره؟ 14.95 کیلوګرامو سره. دا کنورژن فکټور باید زموږ په ذهن کې اوسي. نو داسې لیکو 40 سلګه ضرب د یو کسر کوم. سلګ بدلومه چېرته؟ کیلوګرام ته. سلګ صورت کې ده که نه؟ دلته چېرته لیکمه؟ مخرج کې. چېرته بدلومه؟ کیلوګرام ته. یو سلګ څومره کېده؟ 14.95 کیلوګرامه کېده. سلګ یې له سلګ سره څنګه څو اختصار کړو چې عددونه ضرب کړو، ځواب یې راځي څومره؟ ځواب یې راځي 583.6 کیلوګرامه. نو که چېرته موږ دا کنورژن فکټور په ذهن کې ولرو نو واحد څنګه کولی شو؟ په ډېرې اسانۍ سره بدلولی شو. د هر واحد لپاره څه لیکو؟ یو کسر لیکو او که صورت کې وي مخرج کې لیکو او نور ساده طریقه ده. بل سوال یې داسې ورکړی وایي که چېرته د اوبو ډینسټي 1.94 سلګ پر فوټ مکعب اوسي، نو تاسې یې په دا ډینسټي په اس آی کې محاسبه کړئ. اس آی ته وایي بدل کړئ. په ډېرې ساده طریقې سره بدلېږي. او بله خبره دا کړې چې په اس آی کې کله بدل کړ نو درې د اهمیت وړ رقمونه باید څنګه ده هغه عدد ولري. په دې طریقه بدلوم. 1.94 سلګ پر فوټ مکعب. هر واحد د بدلون لپاره څه لیکو؟ یو کسر لیکو. د سلګ لپاره زه یو کسر لیکم. سلګ چېرته ده؟ صورت کې. دلته چېرته لیکمه؟ مخرج کې. یو سلګ څومره کېده؟ چېرته بدلومه؟ کیلوګرام ته. یو سلګ څومره کېده؟ 14.95 کیلوګرامه کېده. ضرب دې فوټ بدلومه چېرته؟ متر ته. فوټ چېرته ده؟ مخرج کې. دلته چېرته لیکمه؟ صورت کې لیکم. چېرته بدلومه؟ متر ته بدلوم. یو فوټ څومره کېده؟ 0.48 متره کېده. فوټ چې ده مکعب ده، نو ټول کسر څنګه کومه؟ مکعب کومه. دا مکعب چې ده مضبوط دی، فوټ مکعب کېږي، دا هم مکعب کېږي او دا هم مکعب کېږي. دا د ریاضي خبره ده. سلګ یې له سلګ سره اختصاریږي، کیلوګرام پاتې کېږي. فوټ مکعب یې له فوټ مکعب سره اختصاریږي، چې پاتې کېږي؟ متر مکعب پاتې کېږي. چې کله زه ضرب و تقسیم کوم نو حاصل چې راغلی 999.55 15 څلور
0.20 کیلو ګرام پر متر مکعب ده. کیلوګرام پر متر مکعب. دې په خاطر چې د راونډ اپ قاعده تکرار شي نو ځکه مې دا ټول ولیکه. درې د اهمیت وړ رقمونه ویلي تر دې ځای پورې. ګورو نهو نه وروسته څه راغله؟ 5. 5 کله 5 ده، نه 5 نه کم ده نه 5 نه زیات. نو مخکیني ته ګورو چې څه ده، یو طاق ده، 9 یو طاق رقم ده. نو په 9 یو اضافه کوو. 9 باندې چې یو اضافه کوو څو راځي؟ 10. 0.2 یو حاصل 9 یو 10. 0.2 بیا یو حاصل 10. څو راځي؟ 0. او خوا څنګه کوو؟ متر مکعب. خو ما ته ویلي درې د اهمیت وړ رقمونه لري، دا اوس یو د اهمیت وړ رقم لري. یا شکمن ده چې څو د اهمیت وړ رقمونه لري. موږ د ساینټیفیک په شکل لیکو یا انجینرینګ نوټیشن په شکل لیکو. یو ضرب دی 10.3 کیلو ګرامه پر متر مکعب. ضرب دی دا اوس یو څومره اهمیت وړ رقمونه لري؟ یو. نو داسې کولی شم چې 1.00 ضرب دی 10.3 کیلو ګرام پر متر مکعب. چې اوس دا څو د اهمیت وړ رقمونه لري؟ 3. کولی شم چې داسې ولیکم کیلو معنا څه؟ 10.3 10.3 او 10.3 څو کېږي؟ 10.4 چې دا 1.00 میګا ګرام پر متر مکعب هم کېږي. اوس څو د اهمیت وړ رقمونه لري؟ 3 د اهمیت وړ رقمونه لري. بل مثال یې ورکړی، ویلي دي چې د یو موټر سرعت چې ده هغه به 55 MI پر هاور ده، یعنې 55 میل پر هاور ده. ویلي دي چې دا تاسو په کیلو متر پر هاور کې محاسبه کوي او متر پر سکند کې محاسبه کوي. متر پر سکند کې محاسبه کوي. په ډیره ساده طریقه څنګه کېږي محاسبه کېږي؟ موږ وویل چې دا کنورژن فاکتور باید زموږ په نظر کې ونیسي. یو میل مساوي کېده څومره سره؟ 250 اتیا فوټو سره. 80 فوټو سره. 250 80 فوټو سره. راځو بدلوي. 55 میل پر هاور. میل بدلوم اول چیشته فوټ ته. نو دې دپاره زه څه لیکم؟ یو کسر لیکم. میل اوس دلته چېرته ده؟ سرعت کې. نو مخرج کې لیکم. چیشته یې بدلوم؟ فوټ ته یې بدلوم. یو میل څومره کېده؟ 250 اتیا فوټه کېده. اوس فوټ کې ما دنده په کار ماته کیلومتر کې. کیلومتر او ځمه فوټ نه چیشته متر ته. فوټ سرعت کې ده که نه؟ دلته چېرته لیکم؟ مخرج کې. چیشته یې بدلوم؟ فوټ متر ته. یو فوټ څومره کېده؟ 0.38 متره کېده. 0.38 متره کېده. متر کې ماننده غوښته. چی کې مانه غوښته؟ کیلومتر کې غوښته. متر بدلومه چیشته؟ متر اوس سرعت کې ده. کیلومتر په سرعت کې لیکو او متر چېرته لیکو؟ مخرج کې چې اختصار شي. یو کیلومتر څومره کېده؟ 10.3 متره کېده. 10.3 متره کېده. او همدارنګه هاور کې رانه غوښته. نو هاور کې پرېږدم. هاور کې پرېږدم. میل له میل سره اختصاریږي. فوټ له فوټ سره اختصاریږي. متر له متر سره اختصاریږي. اخیره کې کیلومتر پر چی پاتې کېږي؟ پر هاور. او موږ نه کیلومتر پر هاور غوښته. چې کله ضرب و تقسیم کوم نو ما سره ځواب راځي 88.15 کیلومتر پر هاور. بیرته موږ ته ویلي چې دا چې ته واړوي متر پر سکند ته واړوي. کولی شو چې همدلته څه وکړو؟ کیلومتر چې ته بدل کړو متر ته بدل کړو. یا دا کسر دې ځای نه پاک کړو. راسنې چې کړو هاور سکند ته واړو همدې ځای نه مخته لاړ شو. یا همدغه ځای پورې چې راغلي دونه وروسته چې ته واړو متر ته یې واړو. نو موږ به دغه مخته لاړ شو. په دې طریقه مخته ځو.
اته اتیا اشاریه پنځه یو کیلومتر پر هاور ضرب چې ته اړومه متر پر سکند ته اړوم کیلومتر ده که نه د دې د بدلون دپاره متر ته یو کسر لیکم سرعت کې دا دلته چېرته لیکمه مخرج کې چیشته بدلومه متر ته کیلومتر یو کیلومتر څومره کېږي 10 په توان د 3 متره کېږي ضرب د یو بل کسر یې کومه چیشته هاور چیشته اړومه سکند ته سرعت مخرج کې ده نو چېرته لیکمه سرعت کې چیشته اړومه سکند ته یو هاور څومره کېده 3600 سکنډه کېده کیلومتر له کیلومتر سره اختصاریږي متر پاتې کېږي هاور له هاور سره اختصاریږي سکند پاتې کېږي کله چې ضرب او تقسیم کو نو حاصل چې راغلی چې روندات یې وکړو 4.6 متر پر سکند ده کولی مو چې همغه تېر برخه کې مو کیلومتر نه وی لیکلی صرف مو څه بدل کړی وی اور سکند ته بدل کړی وی بیا به هم جواب انشاءالله همدا راته بل سوال یې ورکړی ویلي دي یو پاسکال د څه شي واحد دی فشار چې مساوي کېږي له 1 نیوټن پر متر مربع سره دا به بدل کې چیشته البي پر فوټ مربع ته بدل کې پاوند پر فوټ مربع ته بدل کې په ډېره ساده طریقه بدلېږي 1 نیوټن پر متر مربع نیوټن بدلومه چیته پاوند ته نیوټن سرعت کې ده که نه دې کسر لپاره کسر کې چېرته لیکمه مخرج کې چیشته یې بدلومه پاوند ته یې بدلوم یو پاوند موږ ویلو چې څومره کېږي 4.448 نیوټنه کېده ضرب د متر بدلومه چیشته فوټ ته بدلوم متر چېرته ده مخرج کې ده نو چېرته یې لیکمه سرعت کې چیشته یې بدلومه فوټ ته یې بدلوم یو فوټ څومره کېده 0.48 متره کېده دلته که مخرج ته وګورو متر مربع ده نو دا ټول کسر څنګه کومه مربع کوم متر مربع کوم 0.48 متر پر یو فوټ ټول مربع کوم دا مربع هم د متر مربوط ده هم د عدد مربوط ده هم د دې فوټ مربع متر مربع له متر مربع سره څنګه کېږي اختصاریږي نیوټن له نیوټن سره اختصاریږي چې کله ضرب او تقسیم کو نو څه شی لاسته راځي ځواب راځي 0.02 شپږ څلور اوه څلور اته څه شی ده البي پر متر فوټ مربع البي پر فوټ مربع موږ ته د دې اهمیت وړ رقم پکار ده نو اتو ته چې ګورو له 5 نه څنګه نه ډېر ده په دې اتو باندې یو اضافه کړو 0.0209 پاوند پر فوټ مربع څنګه شو تبدیل شو په همدې سوال کې بل جز داسې دا ویلي دي د سمندر په سطحه چې د اتموسفیر فشار ده هغه به 14.7 البي پر انچ مربع ده 14.7 البي پر انچ مربع ده دا به تاسو پاسکال ته واړوئ پاسکال یعنی نیوټن پر متر مربع ته واړوئ دلته به بدل کړئ په ډېرې ساده طریقې سره بدلېږي 14.7 البي پر انچ مربع البي بدلوم اول چشته نیوټن ته البي سرعت کې ده که نه کسر ورته لیکمه
البي چیرته لیکمه مخرج کې چی شته بدلومه نیوټن ته یو البي څومره کېده یو البي 4.448 کېده که ضرب دی بل کسر یې کومه چې انچ او متر ترمنځ موږ مستقیما کنورټر پښتو نه لرو زه چې کومه انچ فوټ ته بدلوم یو انچ څومره کېده انچ چیرته د مخرج کې دلته چیرته لیکم صورت کې فوټ یو فوټ څومره کېده 12 انچه یو فوټ 12 انچه مربع د انچ نو ټول کسر څنګه کومه مربع کوم ضرب دی اوس فوټ او متر ترمنځ موږ کنورټر پښتو لرو ضرب دی چې کومه فوټ مخرج کې ده که نه دلته چیرته لیکمه صورت کې چې شته بدلومه متر ته یو فوټ څومره کېده 0.18 متره کېده فوټ مربع پکار ده موږ ته چې پکار ده فوټ مربع ده که نه نو موږ هم چې کوو دا کسر ټول مربع کوو چې کله ضرب و تقسیم یې کوو نو ځواب چې راځي یو سلو یو درې څلور اووه اشاریه اته اته دوه شپږ نهه پنځه اووه اووه نیوټن پر متر مربع زه غواړم چې دا چې په شکل ولیکمه کیلو په شکل ولیکم نو اشاریه څو خانې مخته راوړمه 3 خانې یو اشاریه یو سلو یو اشاریه دلته چې راځي صفرونه موږ صفرونه نه لیکو دنه خوا ټول صفرونه ورکومه د دې په خاطر تر دې ځای پورې زه راونډ اف کومه 3 لسونه کم ده 15 نه کم ده په دې کم نه اضافه کوو نو 0.0 اخوا ټول صفرونه کېږي چې اشاریه دلته راسي نو بیا څنګه کېږي لس په توان دی 3 نیوټن پر متر مربع کېږي چې دا څنګه لس په توان 3 څه معنا لري کیلو نو لس په توان دی نو 3 کیلو نیوټن پر متر مربع دا مو تبدیل کړ کولی شو چې تر دې ځای پورې راولو اخوا چې کوو دې ځای پورې که موږ راونډ اف پکار بیا 4 له 5 نه کم نه 3 نسو چې نسو کولی کوم عدد پې نسو اضافه کولی نو 1.3 کیلو نیوټن پر متر مربع کیلو نیوټن پر متر مربع څه معنا کیلو پاسکال کیلو 1.1 کیلو پاسکال بل سوال یې ورکړی ویلي چې د یو جسم واحد وزن چې ده 520 البي پر فوټ مکعب ده د یو جسم واحد وزن 520 البي پر فوټ مکعب ده ده ویلي چې ډنسټي پیدا کړي په چی کې په اس ای کې یعنی په اس ای کې کثافت پیدا کړي چې یعنی کیلوګرام پر متر مکعب ته واړوي څنګه بدلیږي په دې طریقه بدلیږي 520 البي پر فوټ مکعب البي بدلومه چېرته نیوټن ته یا کولی شم چې البي بدل کړم چېرته فلک ته یا زه نیوټن ته بدلوم البي صورت کې ده دلته چېرته لیکمه مخرج چې چېرته بدلومه نیوټن ته یو البي څومره کېده 4.448 نیوټنه کېده ضرب دی چې په خاطر چې البي له البي سره څنګه سي اختصار سي
نیوټن اوس چی ته بدلومه کیلوګرام ته. یو نیوټن څومره کېده؟ یو کیلو نیوټن سرعت کېده، دلته مخرج کې لیکم چی ته بدلوم کیلوګرام ته. یو کیلوګرام څومره وزن لره؟ 9.18 نیوټنه وزن یې لره. ضرب یې چی کومه فوټ بدلومه متر ته. فوټ چې کېده مخرج کې ده کنه، دلته چیرته لیکمه صورت کې چی ته بدلومه متر ته. یو فوټ څومره کېده؟ 0.1048 متره کېده. مکعب ده، نو دا ټول څنګه کومه مکعب کومه، کسر ټول مکعب کوم. د څه په خاطر مې وکړو چې LB له LB سره خلاص شي، نیوټن یې له نیوټن سره خلاص شي، کیلوګرام پاتې شي، فوټ مکعب یې له فوټ مکعب سره خلاص شي، متر مکعب پاتې شي. چې کله زه ضرب و تقسیم کړم نو ځواب یې چې راوځي 6.8 کیلوګرام پر متر مکعب ده. کیلوګرام پر متر مکعب ده. ویلي چې د استوي او مناسب پیشوند که چېرته موږ دلته چې کوم عدد راځي هغه باید څومره اوسي؟ د 1,000 ترمنځ باید اوسي که نه، یا 0.10 ترمنځ باید اوسي که نه. زه دلته اشاریه ده راوړم چېرته دلته، نو چې دلته راوړم داسې لیکلی شم که نه چې 8.325 ضرب 10 په توان دی 3 کیلوګرام پر متر مکعب. دلته چې ده متر مکعب 10 په توان دی 3، دا څه معنا لري؟ کیلو 10 په توان دی 3 کنه، 10 په توان دی 3، 10 په توان دی 3، 10 په توان دی 6، نو 8.325 ضرب 10 په توان دی 6 کېږي چې څو لیکمه میګا متر مکعب، میګا ګرام پر متر مکعب. کولای شو چې دا په دې طریقه هم بدل کړو، دا په دې طریقه هم بدل کړو چې ولیکو 520 LB پر فوټ مکعب. LB بدل کړم چې شته سلک ته. LB دلته صورت کې ده که نه، دلته چېرته لیکم مخرج کې، چې شته بدلومه سلک ته. یو سلک څومره کېده؟ یو سلک د کتلې واحد ده که نه، یو سلک څومره کېده؟ 22.2 LB یا فاونډه کېده. ضرب یې چې کومه سلک اوس کتلې ته بدل کړم، سلک چې ته بدل کړم کتلې ته، کیلوګرام ته بدل کړم. سلک څومره دی؟ سلک صورت کې ده که نه، دلته چېرته لیکمه سلک مخرج کې، چې ته بدلومه کیلوګرام ته. یو سلک څومره کېده؟ 14.950 کیلوګرامه کېده. ضرب یې چې کومه فوټ متر ته بدل کړم، کسر ورته لیکو. فوټ مخرج کې ده که نه، دلته چېرته لیکو صورت کې متر ته بدلو. یو فوټ څومره کېده؟ 0.1048 متره کېده. نو فوټ مکعب ده، نو ټول به څنګه کړو؟ مکعب کړو. LB له LB سره خلاصېږي، سلک یې له سلک سره خلاصېږي، کیلوګرام پاتې کېږي. فوټ مکعب یې له فوټ مکعب سره خلاصېږي، متر مکعب پاتې کېږي. نو کله چې دا کار وکړو ضرب و تقسیم ترسره کړو نو ځواب یې راځي دکې تقریبا ځواب 8.321 کیلوګرام پر متر مکعب راغله، چې تقریبا سره یو شان دي. ځکه دلته تقارب په نظر کې نیول شوی، نو ځکه یو څه تفاوت منځ ته راغلی. دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي کې به هم یو څو مثالونه د واحداتو په بدلون کې حل کړو. یو یا دوه لیکچره به نور هم د واحداتو په بدلون کې مثالونه حل کړو. بیا د ستاتیک اصلي موضوعاتو ته داخلېږو چې هغه د قوو محصله پیدا کول دي، همدارنګه د قوو تجزیه کول دي په مرکبو باندې، او همدارنګه مومنټونه پیدا کول دي. ستاتیک اصلي موضوع